د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم غړی رسول طالب وایي طالبان چې څه غواړي د خبرو پر میز باید ووایي. عباس ستانکزی ناستو ته نه حاضرېږي او مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا خبره کوي. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی رسول طالب وایي چې تر اوسه د دوی او د طالبانو د هیات ترمنځ د موقت یا عبوري حکومت د جوړېدو په اړه هیڅ رسمي خبرې نه دي شوي. رسول طالب ویلي دي چې که طالبان د حکومت او نظام په هر اړخیز ډول بحث او خبرې کوي نو په کار ده چې دوحه کې د حکومت د مرکچي پلاوي سره د خبرو پر میز وکړي. نوموړي مسکو کې د عباس ستانکزي خبرې د هغه شخصي او غیر رسمي غوښتنه بللې ده. د حکومت د مرکچي پلاوي دغه غړي دا هم ویلي دي چې عباس ستانکزی چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی هم دی، مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا او یو بل نظام وایي، خو دوحه کې د حکومت پلاوي سره له خبرو غیر حاضر وي. نوموړي دا هم ویلي دي چې تر اوسه له دوی هیڅ کوم اخوا او یا هیواد د اوسني نظام پر ځای د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزي څو ورځې وړاندې مسکو کې په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې اوسنی حکومت د سولې پر وړاندې خنډ دی، که چیرې اشرف غني استعفا ورکړي او دی یو بل نظام پر جوړېدو موافق شي نو دی تیار دي چې همدانن سوله وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.